پاکستان او انډیا ترمنځ روان شخړه کې پاکستان اعلان کړی چې زه خپل ایر سپیس د انډیا د جازونو پر وړاندې بندوم. د دې له امله به د انډیا جازونو ته ډېر غټ تاوان ورسي، ځکه چې مخکې به انډیا جازونه د پاکستان په لاره باندې خلیج ملکونو ته په اسانه باندې په شارټکټ روټ باندې داخلېدل. اوس به د انډیا جازونه په اوږده لاره راتاویږي او یوټرن به اخلي او مختلف ایرپورټونو کې به هغه ښکته کېږي د ریفیولینګ لپاره، دوباره تیل اچولو لپاره، او ټایم به هم ضایع کېږي او د ټیکټونو ریټونه به هم اوچتېږي دې سره، ځکه چې په دې لاره د پاکستان چې کوم ایر سپیس د خلیج ملکونو دپاره شارټکټ لاره وه، اوس چې په اوږده لاره راتاویږي نو حتما د تیل به هم ډېر مصرفېږي او وخت به هم ډېر لګي. او دا کار مخکې پاکستان په 2019 کې کړی چې انډیا په وړاندې خپل ایر سپیس بند کړی و او د هغې له امله 540 کروړه تاوان انډیا جازونو ته اوښتی و. اوس ویل کېږي دا که د ایر سپیس همداسې بند پاتې شي نو هر میاشت په حساب باندې به 50 کروړه ډالر امریکایي ډالر د انډیا جازونو ته تاوان رسیږي.